انسټاګرام او فیسبوک په عکسونو او ویډیوګانو باندې تاسو هیڅکله تیر نه وځئ، ځکه خلک تل هغه خوښۍ په خپل سوشل میډیا کې نشروي. همدغه خوشحالي چې په 40 ساعته کې دوی پیدا کوي د هغې یو عکس اخلي، د هغې ویډیو اخلي او په انسټاګرام او په سوشل میډیا کې هغه نشروي. یوازینۍ خوښي چې موږ لپاره ډیره اسانه ده او کولی شو بې له هیڅ زحمت څخه هغه لاسته راوړو او له ځان لپاره یې واخلو او د ځان سره یې ولرو او ځان بې خوښ وساتو، هغه دروني خوښي ده یا هغه نفس ده، هغه وجدان ده چې موږ باید خوشحاله وساتو. دروني خوښي څنګه منځته راځي یا هم څنګه یې غښتلي کولی شو، د دې دپاره ډېری کارونه دي چې موږ کولی شو په هغې سره دروني خوښي او دروني سکون پیدا کړو. باور په خدای وکړئ، هر کله چې تاسو دروني خوښي پیدا کړله او په هغې مو تمرکز وکړ او هغه درته مهمه ښکاره شوله، تاسو د دنیا د ټولو ستونزو، د دنیا د ټولو جنجالونو او چیلنجونو څخه ډیر په ارامۍ او هوسا ډول سره مبارزه ورسره کولی شئ او ورڅخه خلاصېدلی شئ. که چیرته تاسو دروني خوشحالي ولرئ، د نړۍ هیڅ ستونزه، که هغه مالي ستونزه وي، که فکري ستونزه وي، چې هر رنګه ستونزه وي، تاسو هغه بې معنا ده. ولې ځکه چې تاسو د خپل ځان سره خوشحاله یاستئ، دروني سکون مو پیدا کړی، دروني خوشحالي مو پیدا کړې ده او بیرونه هره شکنجه چې اوسي، بیرونه هر ستونزه چې اوسي، هغه ستاسو هغه سکون له منځه نه وړي، هغه ستاسو خوشحالي له منځه نه وړي. ولې چې تاسو په دې باندې بریالي شوي یاستئ تر څو مو زړه همیشه ارامه وساتئ. دروني سکون او دروني خوښي څنګه لاسته راځي؟ د دې لپاره لومړی او تر ټولو ډېر مهم قدم هغه عزت النفس ده. د خپل ځان قدر کول، د خپل ځان سره مینه کول، دا لومړی قدم ده چې تاسو کولی شئ دروني سکون او خوښي په لاسته راوړئ. په لومړي قدم کې مخکې له دې چې تاسو د مور سره، د خور سره، د نورو خلکو سره، د خپلې ښځې سره، اولاد سره او ملګرو سره مینه وکړئ، لومړی قدم دا ده چې تاسو د خپل ځان سره مینه وکړئ، خپل ځان محترم وګڼئ، خپل ځان مو خوښ کړئ. په هر ډول چې یاستئ باید خپل ځان مو خوښ کړئ او د لا بهتروالي په خاطر باید کار وکړئ. یعنې ستاسو لومړی هدف باید دا اوسي چې خپل ځان دې ومنې، مینه ورسره وکړئ. دویم هم خپل ځان ته قدر ورکړئ، خپل ځان محترم وګڼئ، درناوی ورته وکړئ. ډېری ملګري به مو لیدلي اوسي، ډېری وخت به داسې پېښېږي چې خپل ځان یې د خاورو سره خاورې کړی اوسي تر څو نور خلک خوښ وساتي، تر څو د نورو خلکو درونه خوشحاله کړي، تر څو د نورو خلکو زړونه خوشحاله کړي. موږ نه وایو چې د خلکو سره ښېګڼه مه کوئ یا خلک مه خوشحاله کوئ. په صورت کې منطقي ده او باانصافه کار ده چې تاسو خپله هم په درون کې خپل ځان ته درناوی وکړئ. داسې درناوی نه اوسي چې ستاسو یو چاته پښو ته ځان غورځوئ، هغه لوړوئ او خپل ځان دغه پښو ته اچوئ. نه، باید دغه د خوښۍ او د سکون ویش هم مساوي اوسي. هم هغه ته باید تاسو جانب مقابل ته احترام وکوئ، هم ځان ته وکوئ. داسې مه کوئ چې ځان ډېر کوچنی کړئ، ځان ډېر کم او حقیر حساب کړئ. او دریم چې د هغې په واسطه موږ سکون او خوښي موندلی شو، هغه د نورو سره د مقایسې پرېښودل دي، د پرتلې پرېښودل دي. تاسو دا نور د دې څخه لاس واخلئ چې احمد په دې موقف کې ده، زه دې موقف کې یم. احمد موټر لري، زه نه لرم. احمد کور لري، زه نه لرم. او بلافاصله داسې نورو ډېرې خبرې شته دي، ډېرې مقایسې شته دي چې ښایي تاسو په ژوند کې هم داسې ځان ته ډېر څه راټول کړي اوسي چې د نورو خلکو سره تاسو ځان مقایسه کوئ. د نورو سره مقایسه مو چې شروع کړله، خپل دروني سکون او خوښي له لاسه ورکوئ. خپل ځان مو له یاده وځي، ټول چرت مو د مغه په موټر کې، د مغه په پیسو کې، د مغه په خوښۍ کې چې ووایه والله دا څنګه خوشحالي لري، زه نه لرم. نو دا یې هم یوه لاره ده. بله لاره چې موږ کولی شو دروني سکون او خوښي به پیدا کړو، هغه د هیرې درلودل دي. لکه څرنګه چې ما په مخکینۍ ویډیوګانو کې ویلي دي چې هیله تر ټولو مهم کار ده. د یو انسان د فردي او د اجتماعي پرمختګ په خاطر هیله تر ټولو مهم عنصر ده چې هغه په خوځښت راولي یو څوک،
یو څوک یو کار ته هڅوي نو هغه هیله ده. تاسو کوشش وکړئ په خپل وجود کې په خپل فکر کې که هیله نه لري هیله حتما پیدا کړه، ځکه بېله کومې هیلې ته په یو کار پیل نه کوې، او چې کار دی بېله یو هیلې څخه وسي، بېله یو هدف څخه وسي، یا بېله دې څخه وسي چې د کار یعنې پایله دی تا ته خوندوره نه وسي یا هغه هیلهمنده نه وسي درته، هغه کار ته په صحیح ډول سره سر ته نشي رسولی، پای ته نشي رسولی، بریالیتوب ته پرې نه رسېږي. نو دغه څو لارې دي چې کولی شئ تاسو دروني سکون او دروني خوښي پې پیدا کړئ. نو چې کله تاسو په درون کې خوشحاله وئ، زړه مو خوشحاله و، روح مو خوشحاله و، آرامه و، سکون کې وئ، ته کولی شئ خپل مور ته، خپل پلار ته، خور ته، مور ته، دو ته ښه مینه ورکړئ، ښه درناوی یې وکړئ، ښځې ته، اولادونو ته، ملګرو ته خوښي آرام سکون ورکړئ. او داسې انسانان په ټولنه کې ډېر کم پیدا کېږي چې هغوی د دروني سکون ولري او د دغه دروني سکون او خوښۍ څخه یې د دې ټولنې نور افراد مستفید اوسي. د دو افرادو څو نښې زه درته ښیم. هر کله مو چې په یو ټولنه کې یو نفر ولیده چې واقعا یې د هغه په چهره کې د ده خوښي معلومېدله، آرامش معلومېده، نو پوه شه چې هغه اصلا کې درون کې خوشحاله ده. او یو خبر ته ډېر متوجه اوسئ چې هېڅکله هم داسې مه وایئ چې یو څوک چې خوشحاله چهره لري یا خاندي یا هم همیشه مثبت فکر لري یا مثبتې خبرې کوي، هغه به هېڅ مشکل ونه لري. موږ ټول مشکل لرو، ټول په یو مشکل کې یو. دا دنیا چې د ټول یو امتحان ده. د یو چا مشکل به د مریضۍ مشکلي، د یو چا مشکل به د مسافرۍ مشکلي، د یو چا مشکل به د فقر مشکلي، یعنی هر څوک یو ستونزه لري. کوشش وکړئ چې د انسټاګرام او فیسبوک په عکسونو ویډیوګانو باندې تاسو هېڅکله تیر نه وځئ، ځکه خلک تل هغه خوښۍ په خپل سوشل میډیا کې نشروي. هغه خوشحالي چې یا همدغه خوشحالي چې په 24 ساعته کې دوی پیدا کوي، د هغې یو عکس اخلي، د هغې ویډیو اخلي او په انسټاګرام او په سوشل میډیا کې هغه نشروي. تاسو داسې فکر کوئ چې والا دا د ده څخه بل خوشبخته نشته، خو د هغه نور ژوند چې تاسو مطالعه کوئ هغه حتما یو مشکل لري. نو موږ داسې څوک هم نشته چې په دې نړۍ کې د هغه مشکل ونه لري. هر څوک مشکل ستونزه لري، خو مثبت خلک چې دي هغه بیا خپلې ستونزې کمې ګڼي، خو خوښۍ ته ډېر ترجیح ورکوي، تمرکز یې په خوښۍ وي، خپلې خوښي ډېرې حسابوي. همدغه خوشحالي باندې ځان ته یو بانه ګوري او زړه هم پرې خوشحاله وي، نور هم پرې خوشحاله وي، خو غټ غټ غمونه ډېر کوچني حسابوي. وایي ځه الله مهربانه ده، مشکل به حل شي، ځکه یوه هیله شته ده چې د یو تورې تیارې پسې یو سپین سهار شته ده، د سختۍ پسې اساني شته ده. ځکه دا هم موږ ته لویانو ویلي دي او هم موږ ته په ژوند کې تجربه شوي دي. نو هر کله مو چې یو خوشحاله نفر ولیده نو دا فکر مه کوئ چې هغه هېڅ غم نه لري. غم لري، هغه مثبت فکر لري، هغه هیله لري ژوند ته، هغه دروني سکون لري، هم خپله ځان خوشحاله ساتي، هم نورو ته خوشحالي ورکوي. نو کوشش وکړئ چې دغه دروني سکون په ځان کې پیدا کړئ. الله مو مل شه، ښه وخت.